په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن یو داسې ساحې ته راغلی یم په کوم ځای کې چې اکثره ودانۍ نوې جوړې سوي دي او د دې څخه مې تاسو ته یوه ډېره ښکلې ویډیو جوړه کړې ده. خدای وکړي چې تر پایه پورې د موږ سره وګورئ. دغه ساحه چې ده د سویډن د یولې د ښار په 15 منټه مسافه کې، یعنې 15 دقیقې د موټر مسافه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې تاسې ګورئ د ښي لاس ته ډېرې ښایسته ویلې یا کورونه او همدارنګه اپارتمنتونه هم لري، یعنې په ډېر ښایسته انداز او مهندسي ډیزاین سره یې جوړ کړي دي. دغه ساحه چې وه پخوا ټول ځنګلونه وو، بیا یې ځنګلونه وواله، یعنې اوس هم شاوخوا ته ټول ځنګلونه دي او پکې دغه ښایسته کلی او ښایسته ودانۍ پکې جوړې کړي. اوس د دې ښي طرف ته تاویږم او دلته به تاسې هم وګورئ چې سړک مخ په ختمېدو دی. بس دغه سړک دی، نوره خوا ته ټول ځنګل دی، یعنې ځنګل دی ښایسته، یعنې شین طبیعت سره نږدې ښایسته ځایونه دي او ښایسته کورونه یې جوړ کړي. زه بېرته راتاو سوم، لکه څنګه تاسې دلته هم ګورئ ښي او چپ لاس ته دا ټول کورونه چې دي نوي دي. ښایسته ارامه ساحه، ډېره ارامه او پاکه ساحه ده. لکه تاسې څنګه ګورئ سړک کې هم ګورئ ماشاءالله صفا پاک دی. او راځئ دغه ویډیو نه زما سره یو ځای وګورئ دغه ویډیو. اوس دغه ښي طرف ته چې تاو سوم، دغلته لږ مخکې یو څو ثانیې وروسته به ډېرې ښایسته نورې ویلې یا کورونه مخته راځي. دلته د ویلو قیمتونه چې کیدای شي د بعضو خلکو په ذهنو کې پوښتنه راشي چې څو وي. یعنې دغه ویلې چې تاسې ګورئ ډېرې ښایسته دي او فرق یې خو که داسې په متوسط هغې باندې سړی ووایي د یو متوسطې ویلې هغه چې دی قیمت چې دی، یعنې دې ساحه کې لکه تاسې ګورئ، که څه هم ویډیو کې سخته ده چې سړی پوه چې څونه دي، غټه ده وړه ده، مطلب دې ساحه کې دا نورمال اندازه ویلې چې دي 6 میلیونه 5.5 میلیونه کرونو دي. لکه ګورئ تاسې بیا ساحه ختمه سوه، خواته ځنګل دی، بېرته زه مجبور سوم چې راتاو سوم، یعنې 6 میلیونه 5 میلیونه پیسه 5.5 میلیونه کرونو پیدا کېږي، چې ډالرو ته یې واړئ تقریبا 5.5 لکه ډالر کېږي. بیا اپارتمانونه چې دي هغه بیا ارزانه دي، هغه بیا ارزانه پیدا کېږي نظر مساحت ته، 2 اطاقه 1 اطاقه 3 4 اطاقه فرق کوي مطلب. ګورئ تاسې او دا ساحه چې لکه مخکې چې ویلې خپله وړوکی غوندې کلی دی. د همدې سړک کې چې موږ روان یو ښي لاس ته ښایسته مارکېټونه هم دي، یعنې کولی شي د ژوند ټول ضرورت کولی شي د همدغه ځای څخه رفع کړي او پکې پیدا کېږي. موږ په دې سړک باندې ځو، دا 2 سړکه دي، همدا سړک چې دی دا اوس چې پرې روان یو دا هم ورته راتلی شي، هم ترې وتی شي او یو بل سړک هم لري. د دې ساحې څخه به ووځو، دغه شاوخوا ساحه به یې تاسو ته وښیي چې یعنې شاوخوا سوپر مارکېټونه یا پلورنځایونه چې دي، دغه ګورئ پلورنځایونه دي. نور یعنې دلته تاسې کولی شئ هر څه پیدا کړئ، خوراکي، د تعمیراتي موادو، موټرانو نه نیولې، یعنې د ژوند څه ضرورت مو چې څه چې غواړئ دلته یې کولی شئ په دغې هغې کې کولی شئ پیدا کړئ. دا پلورنځایونه چې دي دې کې کولی شئ پیدا کړئ. زمونږ او هغه کومه دا ساحه چې ده دا چې دی د سړک ښي لاس ته ده، ښي لاس ته ده. بېرته هماغه ساحې ته ځو، په دې بل سړک ورننوځو او بعضې ساحې چې نه دي کتلي هغه به زه اوس تاسې باندې وګورم. دغلته اوس موږ تاویږو دغې 4 لارې کې ښي طرف ته تاویږو.
دغلته د ډالر هغه مارکیټ و، مشهور مارکیټ دی ما خیال دی امریکې کې، سویډن کې هم دی خو دومره مشهور نه دی. دا بیا هغه کلی شروع سو او دلته ګورئ دا مخامخ ښي لاس ته بلډینګ چې ګورئ دا چې دی، دا مخامخ ښي لاس ته چې ګورئ دا چې دی وړکتون او مکتب او سپورټ هال، مطلب دلته اکثره چې ژمي کې ډېره یخني نو اکثره د هغه چې دی دننه یعنې بیرون نه انډور ټور اکټیویټي نه دلته د سپورټ هال دی، مکتب او هر شی دلته دننه دي، وړکتونونه او هر شی، کلینیک یې همالته هلته دی. بس خدای وکړي چې دغه ویډیو مو په خیر سره خوښه شوې وي. تر بیا پورې د الله په امان.